پاتې له مرحوم امیر مرام بساتو نظام بساتو نظام د کشف تخنیک او تدقیق ریاست مجاهدینو او منسوبینو ته درې ورځنی علمي او مسلکي سیمینار ترسره او پای ته ورسېد. بساتو نظام بساتو دا ویني لارې دا ټپیټه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د دفتر ریاست اړوند د ښوونې او روزنې مدیریت له لوري د کشف تخنیک او تدقیق ریاست سلطنه مجاهدینو او منسوبینو ته درې ورځنی علمي او مسلکي سیمینار ترسره او په بریالیتوب سره پای ته ورسېد. تر غاړه د زخمو ګلګون احرام بساتو نظام بساتو نظام بساتو. یاد سیمینار چې د نشه یي توکو د پېژندنې، کشف، تثبیت او ځای پر ځای کولو په موخه جوړ شوی و، د مجاهدینو او منسوبینو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو، د عملي مهارتونو د پیاوړتیا او د نشه یي توکو پر وړاندې د اغېزمنې مبارزې په موخه تدویر شوی و. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ملکي چارو مرستیال مولوي عبدالرحمن قاسمي صاحب، د غوښتنې د کموال ریاست رئیس مولوي شمس الله رشاد صاحب او د ځانګړو قطاعاتو ریاست رئیس ملا امان الله حاجي قاضي صاحب ویناوی وکړي. ښکاره او په خفا کې رضا بلټو د سپرکي ولس رضا کې خواران دا نشه یي توکو استفاده دا جرم دی او که بیماری ده. په ډیرو هیوادونو کې د هغو د قانون مطابق دا جرم دی، فوراً سخترینه سزا ورکوي. ځینې هیوادونه داسې دي د هغو د قانون مطابق دا بیماری ده. ځینې ملکو کې داسې قانون شته چې دا خپله نشه دا بیماری نه ده او نه جرم دی، بلکې د نشې په وجه چې کوم اختلالات پیدا کیږي هغه بیماریان یا بیماری ده. او په ډیرو هیوادونو کې بیا دا هم جرم دی او هم بیماری ده، لکه هندوستان، پاکستان، افغانستان، دغسې په ډیرو هیوادونو کې دا جرم دی ځکه د شرع خلاف دی. او بل دا ځان ته ضرر رسول دي، دا یو قسم د خودکشي د ځان وژنې هڅه ده، ځکه نشه یي توکي په تدریج سره انسان مرګ ته بیایي. ویناوالو د نشه یي توکو د زیانونو، د نشه یي موادو د بېلابېلو ډولونو، جوړښت، اغېزو او د ټولنې پر فردي او ټولنیز ژوند د هغوی د ناوړه پایلو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه یې د ټولنې د سلامتۍ، د ځوان نسل د ژغورنې او د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره یو سپېڅلی مسؤلیت او جهاد وباله. الله جل جلاله موږ تاسو ته دلته د خدمت زمینه برابر کړې ده او دلته یې موږ د دغه ملت خادمان جوړ کړي یو او په دا کوم منصب کې چې الله پاک جل جلاله موږ تاسو مقرر کړي یو، نو په کار ده د محترمو مسلمانانو مجاهدینو چې دغه د ملت له خلقو سره موږ نیک رویه، ښه چلند او ښه اخلاص وکړو. دغه کوم سیمینار چې تاسو پای ته ورسوو، په دې سیمینار کې چې کوم څه تاسو زده کړو دا باید تاسو په ډیر اخلاص سره هغه د ملت په منځ کې عملي کړی او په ډیر ښه اخلاقو سره له خلقو سره تاسو باید دغه کومې زده کړې چې مو کړي دي تر هغو ورسوئ او له هغو څخه کار واخلي او دا ملت خدمت ورباندې وکړي. همداراز ویناوالو له مجاهدینو او منسوبینو وغوښتل چې خپل منځي اتحاد، اتفاق او همغږۍ لا پیاوړې کړي، له ولس سره نیک چلند او غوره اخلاق خپل کړي او د خپل ورسپارل شوو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې له اخلاص، امانتداري او ژمنتیا څخه کار واخلي. غونډه د دارالانشاء عالی کمیسیون رئیس مولوي امیر محمد همدرد صاحب په دعایي سره پای ته ورسېده او هغو مجاهدینو او منسوبینو ته چې له یاد درې ورځني سیمینار څخه فارغ شوي وو تصدیق پاڼې وویشل شوې.